او هغه خو ډېر زیات مشکل و چې د کور نه پیل ځل انسان وځي نو هغه ډېر زیات تکلیف وي، ډېر مشکلات وي او ډېر تکلیف وي موږ ته. تاسې ته آیا چا هم آفر کړی دی، وړاندیز یې کړی دی یا تاسې څوک خوښ شوی دی؟ داسې آفرونه خو ډېر زیات کېږي ما ته شوي دي. درنو کتونکو، نن چې را سره کوم شخصیت یا سیلیبریټي موجود دی، په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات شهرت یې موندلی دی. په ټولنیزو رسنیو باندې په لکونو بلکې په میلیونونو مینوال یې پیدا کړي دي. دغه شخصیت چې د مس مردان په نوم باندې پیژندل کیږي، د مس مردان د ژوند په هکله او د ژوند سره تړلې کیسې به تاسو ته وړاندې کوو او دغه مس مردان به تاسې ته د خپل ژوند په هکله وایي. د ټولو لومړی پوښتنه درنه کوم، هجړه څنګه جوړ شوې؟ داسې دغه ده چې سړی څنګه جوړ شي، ښځه څنګه جوړه شي، داسې خدای پاک ښځه هم جوړه کړې ده، سړی هم جوړ کړی دی، داسې موږ هم خدای پاک جوړه کړي یو او پیدا شوي خدای پاک هم پیدا کړي یو. ژوند یوازې نه تیریږي، هغه که ښځه ده که سړی دی. تاسې آیا داسې کوم خواهش لرئ چې تاسې هم څوک ملګری وي؟ یا بالکل وي، زموږ ملګري خو وي، د هر چا وي، څنګه چې د عام خلکو وي داسې زموږ هم ملګري وي او شته چې ښه هغه انسان له پکار دی چې څوک د چا څه چوایس وي، څه کوالټي پکې، نو هغه د هر چا د خپل خپل چوایس دی که نه، چې څوک څنګه ځان له دغه کوي ګوري ساتي که نه، هغه شان. نو تاسې ته آیا چا هم آفر کړی دی، وړاندیز یې کړی دی یا تاسې څوک خوښ شوی دی؟ داسې آفرونه خو ډېر زیات کېږي ما ته شوي دي او داسې لازمه څوک نه دي خوښ شوي. څنګه تن به خوښوئ؟ نو زه څه ووایم بیا هم څوک خو به هم خوښ وي یا خواهش به لرئ چې داسې انسان وي، نو هغه څنګه ستاسې د ژوند ملګری څنګه غواړئ؟ او پیله خو دا خبره زه کوم چې پیله انسانیت پکار دی، چې انسان سره د بل انسان قدر وي نو هغه انسان دی، چې انسان قدر نه کوي نو هغه بالکل نه دی انسان. او داسې پکار وي چې د انسان قدر وي. بیا زموږ ټرانسجنډر له چې زموږ عزت کوي، زموږ دا فیلډ چې وي دا ایسپټ کوي او زموږ قدر کوي، داسې پکار دی. او زما فرینډ شته او ډېر ښه انسان دی. جی خواته راځي او راځي بالکل. ژوند په دغه اړخ باندې، په دغه والي باندې ستاسې ژوند چې دی دا خوشحاله دی، دا ګڼئ؟ او ډېر زیات شکر الحمدلله خوشحاله یم. هغه ورځ چې د کور نه په ړومبي ځل ووتلې، هغه تجربه څنګه وه؟ او هغه خو ډېر زیات مشکل و چې د کور نه پیل ځل انسان وځي نو هغه ډېر زیات تکلیف وي، ډېر مشکلات وي او ډېر تکلیف وي موږ ته. ډېر زیات مشکلات په ما تېر شوي دي، ډېر زیات تکلیفات ما تېر کړي دي، ځکه خو دې ځای ته راورسېدم، خدای پاک ما له یو نوم راکړ، شهرت یې راکړ او ډېر زیات تکلیفات په ما تېر شوي دي. باوجود د دې چې تاسو خو ډېر شهرت موندلی، خو بیا هم په دغه اوسني وخت کې د ټولنې لخوا، د حکومت لخوا کومې رویې چې لیدل کېږي، د دغه رویو په هکله راته ووایه. دغه رویې چې دي نو د حکومت طرف نه خو پیل ډېر زیات مشکلات و، اوس اسان شو. داسې د عام اولس د طرف نه هم ډېر زیات مشکلات و، ډېر ستونزې وې. اوس شکر الحمدلله داسې څه نشته دې وخت کې. تاسې که اوریدونکو کتونکو ته دا هم ووایئ چې کلی کوم یو دی،
تر څومره وخت پورې په خپل کور کې اوسېدلی د فامیل یا ستاسې د خاندان نور خلک هغه څوک دی څومره دی آیا اوس تګ راتګ هم شته په دغه کلکه جی شکر دی زموږ ډېر ښکلی خاندان دی او ډېر ښه کورنۍ سره تعلق ساتم او پهله ډېر زیات کور طرف نه خو مشکلات او بیا چې نو بیا مسلې ښې شوې زه مردان سره تعلق ساتم مردان یم وروڼه خویندې مې هم شته شکر دی مور مې هم شته هغوی هم ځي راځي زه هم ځم راځم کور ته خپل تا د شروع نه آیا هم ډانس سره شوق زیات و وروستو بیا چې کله د کور نه ووتلی هلی زده که په دغه هکله ووایې او زما بچپن نه ډانس سره شوق د بچپن نه به ما کور کې هم ډانس کو او داسې چې خپلو کې به واده و ما به ډانس کو بس بچپن نه زما شوق او بچپن نه مې ډانس زده کړی دغه د ګډا هنر آیا تاسې داسې کولی شئ که چېرې حکومت کوم اکیډمي جوړه کړي په دې کې تاسې ښودنه کولی شئ او څه ګڼئ آیا د دې لارې بیا هغه خلک چې غواړي ګډا یا ډانس زده کړي هغه به راځي بیا هغه اکیډمۍ ته او په دې کې بیا د روزګار موندلو یا زیاتولو په دې کې تاسې هم بیا ګڼئ چې او د ضروري ده دا هم زیاتېدی شي اول نه بالکل چې حکومت اکیډمي کولاو کړي نو بالکل کېږي ډانس پکې هم زده کېږي خلک راتلی شي ډانس پکې زده کولی شي او نن سبا خو دا ده چې ټول خلک ډانس شوق دي که نه ډانس زده کوي نو کېږي ول نه بالکل کله په ځان پوه شوې چې زه خو نرښځی یم او دا چې زه د 15 سال شوم 15 کاله شوم نو ما ته پته ولګېده چې ما کې داسې څه شته ټرانسجنډر بس بیا زه دې طرف ته رالم زیات د جینکو خواته وتلې هلکانو خواته وتلې جی جینکو سره مې لوبې کولې او هلکانو سره مې لوبې کولې او سکول به مې وی دغې ټیم نو په سکول کې چې کله وې د هلکانو سره به ناسته وې ځان به راته څنګه ښکارېده جی بس هغه ټایم زه ورو ما کې ټرانسجنډر هغه دغه زه پوهېدم په ځان که نه بیا زه دلته نه راووتم سکول نه نو په خپلو ملګرو کې هغې کې د چا سره به هم دغه هر څه شریکول یا په کور کې نه داسې چا سره نه شریک کړی ځان څنګه ساتئ جی ځان خو زه ډېر زیات خیال ساتم چې خپل یو د متل چې خپل ځان دی نو بیا جهان دی زه د خپل جسم خیال ساتم خپل خوراک خیال ساتم او خپل کپړو دغه خیال ساتم چې ښه اچوم
کوم مشکل درته وي کله چې سوداګانې ځان دپاره اخلي بازار ته ورشي او بیا دا که وموایي زیات کوم ځای ته ځې کومو بازارونو ته خپل کوم ضرورتونه دي هغه پوره کوي؟ جی نه داسې خو زه بازار ته ځم ډېر شاپینګ له اسلام آباد ته ځم پېښور ته ځم او مردان کې شاپینګ کوم نو داسې مشکلات نه وي را سره. په ټولنه کې که وکتې شي کوم نرخزیان دي دغه ګیلې هم اورېدی کېږي لیدی کېږي چې خلک ترېنه غواړي د جسم فروشۍ په هکله غوښتنې وکړي. تاسې نه به هم آیا داسې کومه غوښتنه شوې وي او که شوې وي نو بیا په هغه وخت ستاسې احساسات څه وي؟ ولې نه ډېر زیات دا خو دنیا ده او کېږي په دې کې خو ډېر دا غوښتنې کېږي او شوي هم دي نو بس انسان خفه شي که نه چې زه څه کوم دا خلک څه کوي که نه. ژوند په دغه کور کې تاسو څنګه تېروئ؟ یوازې هم ستاسې چې کوم د نرخزیانو طبقه ده همدغه خلک تاسو خوا او شاته راځي؟ نور خلک هم راځي زموږ خپل ملګري هم راځي ټرانسجنډر چې دي هغوی هم راځي او زموږ نور چې کوم خپل ملګري وي هغوی هم راځي موږ له. څومره آمدن یا ګټه مالي ګټه درته څومره وي؟ زیاته وي لږه وي؟ بس دا خو د ځای ځای پورې خبره ده کله لږې وي کله ډېرې وي کله اډو وي نه کله خالي موږ داسې راشو کله د لارې نه موږ راواپس شو او دا خو د قسمت خبره وي. غواړي چې دغه ځای پرېږدې مردان بل ځای ته لاړه شي اسلام آباد یا کراچۍ غټو ښارونو ته څه داسې خواهش ته شته؟ داسې خواهش خو زما نشته ځکه چې زما KPK خیبر پښتونخوا ډېر زیات خوښه ده او دلته نه زه بالکل بل خوا نه ځم او بیا مې مردان خوښ دی مردان کې اوسېږم. ګاونډیان در سره څنګه دي؟ او بالکل زموږ ګاونډیان چې دي نو ډېر ښه رویه موږ سره کوي ډېره شکریه یې زه ادا کوم او ډېر سپورټ کوي ما سره ولاړ وي او ډېره شکریه زه ادا کوم د خپل ګاونډیانو خپل محلهدارو. یو خو هغه نرخزیان دي چې هغې کورونه پرېښودي دي د هغې نه علاوه آیا داسې هم دي چې هغه پټ وي تاسې سره لیده کاته یا خبرې کېږي خو هغه ټولنې ته په دغه شکل کې نه دي مخامخ شوي؟ آیا دغه شان بیا هم زیات دي او که دي نو شمیره بیا ستاسې د اندازې تر مخه څومره ده؟ او بالکل ولې نشته ښه خاندانونو کې شته ښه کورنو کې شته چې هغه ځانونه یې پټ ساتلي وي خپل جوب کوي خپل سبق وایي او هغه شته ښه ځایونو کې شته خو بهر ډانس دپاره در طرف ته نه دي راغلي هغوی راځي میلاویږي موږ سره پټ پټ وینو یې موږ یې ګورو. څه غواړي د هغې ژوند او ستاسې ژوند کې بیا څومره فرق تاسو ته ښکارېږي؟ او نو بس هغوی خو دا دي چې د خپل جذبات او خپل هر څه کنټرول کړي دي په هغې ګټه ایښې ده او بس ناست دي خو خامخا خفه خو به وي. څه مشکلات هغې ته تاسو ته چې هغوی ته خو داسې مشکلات نه وي خو خپل د کور د طرف نه پې پابندي وي که نه نو هغه مشکلات وي. اوس دې دور کې چې دی نو ډېر ټرانسجنډر چې دی نو ډېر زیاتېږي او ورو ډېر زیات منصب هلکه ډېر زیات شو ټرانسجنډر. پهله خو زما دا میسج دی زموږ خپل ملګرو ته ټرانسجنډر ته چې کوم نوي راځي نو هغوی دپاره زما میسج دی بالکل زموږ فیلډ دپاره دې خوا دې نه راځي خپل کور کې دی د خپل مور پلار خبره دې مني نو بیا به د تکلیفات هم نه وي مشکلات به ورته هم نه وي او بیا چې راځي نو بیا زموږ حکومت ته دا پکار دي چې زموږ ټرانسجنډر له چې کوم نوی کل دی هغوی دپاره دې داسې څه وکړي چې هغوی بیا دې نور مخکې به دې کې نه ځي دې فیلډ کې. هر انسان نور مادي خواهشونه هم لري بنګله مې وی موټر مې وی بهر هیوادونو ته لاړلی چکرې مې ولګولی ستاسې څه خواهشونه دي دغه عقله باندې راته؟ جی شکر الحمدلله زما خواهشات خو خدای پاک ټول پوره کړي چې ما څه غوښتي دي او نور زما داسې خواهشات په زړه نشته. حکومت چې کوم اعلانونه موږ اورو هغې وایي چې نرخزیانو دپاره یې هم نوکرۍ هغه ځان له کړي دي مختص کړي دي دا راته ووایه چې دغه مردان کې کوم نرخزیان دي دې ته څومره پورې نوکرۍ ورکړلی شوي دي او په دې وخت کې آیا څومره نرخزیان اوس په نوکرو موجود دي؟
په مردان کې خو پیله شناختي کارډونو ضرورت دی زموږ خواجه سراو ته چې هغې ته داسې دي چې چاته میلاو شوي دي چاته نه دي میلاو شوي جوب خبر نوکرو خبر ده هغه زموږ خواجه سراو ته بالکل نه دي میلاو شوي په مردان کې او جی نه دي میلاو شوي چې شناختي کارډ نه وي نو اوټ خو هم بیا نه شي چې دی نو د اوټ نه زموږ ټول خواجه سرا محرومه دي په ټول ضلع کې نو پیل دا پکار چې زموږ خواجه سراو ته د شناختي کارډ ټول ته میلاو شي او چې بیا د اوټ اجازت ولهم ورکړی شي په دې مردان کې یوازې آیا تاسې سره کومه شمیره شته یا معلوم دي درته چې څومره پورې به شمیره وي د خواجه سراو په مردان کې به 400 خواجه سرا وي 400 پورې به وي دغه 400 خواجه سرا یا هجړاګان چې په مردان کې اوسېږي د مردان دغه واکمنان چې تیر وخت کې یا اوسني وخت کې هم وکتلی شي وزیران هم شته تیر وخت کې د دې ځینې وزیر اعلیګان هم پاتې دي د نرښځیانو د حقونو دپاره آیا کومه دلچسپي یې اخیستې ده کوم کار یې کړی دی نه داسې خو بالکل نه دی کړی زه خو چې مردان ته راغلم نو زما وخت کې خو بالکل داسې چا نه دی کړي اخره کې دغه ټولنې ته دغه ولس ته دغه انسانانو ته دې ته څه پیغام ورکول غواړئ اخر کې زما دا پیغام د ټول ولس ته چې موږ هم د دې خاور نه پیدا یو موږ هم انسانان یو زموږ د ټولو ملګرو زموږ چې کوم ټرانسجنډر دي که هغه چاکر نوي پیدا کېږي که دا ټول زاړه دي د هغې د قدر وکړي که چاکر پیدا کېږي د هغې د قدر وکړي هغې د ایسپټ کړي نو هغې ته مشکلات نه وي هغه هم د ستاسو موږ هم ستاسو بچي یو هغه هم ستاسو بچي وي نو ته دې انسان ته سپک مه ګورئ بالکل کتونکو تاسې واورېدل وکتله د مس مردان د ژوند په هکله باندې موږ هڅه وکړله چې تر څومره پورې د دې د ژوند سره تړلي دغه معلومات دي د ژوند کیسه ده دا د تاسې سره شریکه کړو تاسې دغه هر څه واورېده د دې سره وخت په وخت نور هم دا ډول راپورونه دا ډول د دې د ژوند سره تړلې کیسې به هم د تاسو سره شریکوو